بسم الله الرحمن الرحیم. سورة کوثر مکی سورت ته په مکه کې نازل شوی دی او دا 3 آیاتونه لري. په دې سورت کې هغه مرکزی او من خبره مقصد د نبی علی السلام عمل او د هغه سیرت بیانول دي. یو سورت یو سیرت دی. سیرت هغه کریکټر او هغه کړو وړو دي شین ته ویل کېږي. د تشخص سره چې کوم څه لازم وي هغه کول او صورت بیا د هغه ذاتیاتو ته ویل کېږي. نو په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اعمال بیانوي. یا وایي چې 2 نعمتونه الله درکړي دي نو 2 عبادتونه وکړه. یو عبادت مونځ کوه او بل قرباني کوه. او نعمتونه دا دي چې الله به کوثر درکړي او دشمن به دې هلاک کړي. سبب د نزول د دې صورت دا دی چې مشرکانو ویلي چې د محمد رسول الله نارینه اولاد نشته او نارینه بچي نشته. او په دې وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابراهیم زوی نو شوی. هغه بیا د مدینې منورې خبره ده. مکه کې قاسم و هغه مړ شوی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسم کونیم په قاسم باندې و. ابو القاسم به ورته وی نبی صلی الله علیه وسلم ابو القاسم. نو مخرکانو په دې باندې خوشحالي کوله چې ټیک د دې سړي نه مونږ تنګ یو او دا سړی مونږ ته ډېر دعوتونه راکوي او مونږ ته همدا خبره کوي چې تاسو د خپل پلار او نیکه دین پرېږدئ او راځئ د توحید او طریقې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شروع کوي. نو دا سړی مونږ نه پرېږدي خپل دین ته. خو د خپلې تسلۍ په خاطر یې دا خبره وکړه چې بس دا نن دی او که سبا دی دا مړ کېږي او بیا دا نه یو بچي خو به یي نه بس هېڅ ته نه بېغمه به شو او بېغمي به مونږ ته راشي. نو دی ابتر دی مړ به شي نو هر څه به تنه ختم شي. په انسانانو کې ابتر هغه چاته ویل کېږي چې د هغه نارینه اولاد پاتې نه شي بچي پاتې نه شي. موږ او تاسو پښتو کې ورته میراث ووایو. نو دا په دې معنی باندې چې زه دا سینم ابتر دی ختمیږي مسله به ختمه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم. او چې کله مړ شو بیا د ده د پوښتنې څوک دی او د ده بیا د دین څوک مخې ته وړي. بچي شته نه دی زموږ خدایانو څخه بیا څوک خبرې وکړه او هېڅ تر نه بېغمه به شو. نو هېڅ الله پاک دا صورت راولېږه د پاره د تسلی د رسول الله صلی الله علیه خفګن او د زړه چاودېدو د مشرکینو مخالفینو او کافرانو چې ستا د دشمن نام و نشان به ختم شي. پیغمبره خفه کېږه ما او ستا نوم به تر قیامته پورې ژوندی او همدا وجه وه چې الله رب العزت د دې پیغمبر نوم په مهمو مواقعو کې او په مهمو مواضعو کې په مهمو ځمکو کې په مهمو ځایونو کې چې هغه د عقیدې سره تعلق ساتي او هغه د لوړ شان د مقام سره تعلق ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک هلته ذکر شوی دی. مثلا په اذان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی. که اذان کې د رسول الله نوم یاد نشي د اذان نه دی. دا اعلان نه دی د مانځه لپاره. نو که ته اشهد ان لا اله الا الله چغه کوې ناره کوې د توحید نو دا ناره به مو ورسره کوي چې اشهد ان محمد رسول الله. د دې توحید رسونکی او د دې توحید بانی د دې امت دپاره دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. همدا رقم ته په کلمه د شهادت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی. په اذان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی. په کلمه د توحید کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی. په اطاعت کې د الله سره د رسول الله نوم دی. اطیعوا الله واطیعوا الرسول. اطاعت د الله وکوي اطاعت د پیغمبر وکوي. خو چې الله خبره کېږي د پیغمبر خبره ورسره په اطاعت. نو که ستا بچي نشته پیغمبر او ستا اولاد نارینه به اولاد دې نشته دی. دا کروڑونه انسانان او دا میلیاردونه او میلیاردونه او میلیاردونه او میلیاردونه انسانان په هره پیړۍ کې تېرېږي. دا ټول ستا روحاني بچي دي پیغمبره. او ستا که ډېر زامن وی خو هماغه عمر کې به ختم شوي وی 2 یا 3 یا 10 پورې زر 4 تور زامن ده وی په هماغه پیړۍ به وی ختمه شوي به وی. او اوس الله پیغمبره داسې اولاد درکړی چې تر قیامته پورې ستا اولاد دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعین. تر هغې پورې تاسو مؤمنان نه یاستئ د الله پیغمبر وایي چې تر څو زه درته د خپل ځان نه د خپل مور او پلار نه د خپل اولاد نه بلکې د ټولو خلکو نه درته زه ډېر محترم او قدردان نه یم. دا څومره بهترینه خبره ده. نو الله ورته تر قیامته پورې به ستا نوم موجود وي او ستا تابعدار به موجود وي. نو ستا اولاد ته څه ضرورت دی؟ او د مفرکانو هغه صفتونه به ختم شي او لاړ به شي د منځه. او تاسو رښتیا وګورئ نن که هغه غربي نړۍ ده او که شرقي نړۍ ده که تېرې پیړۍ ده او که راتلونکې پیړۍ ده او که موجوده پیړۍ ده تر اوسه پورې هېڅ چا د ابوجهل نوم نه دی ایښی. تر اوسه پورې هېچا د فرعون نوم نه دی ایښی. تر اوسه پورې هېچا د نمرود نوم نه دی ایښی. نه په کفري خلکو کې او نه په اسلامي خلکو کې دا نوم څوک نه ږدي. ابولهب ګوره خپله خسته معنی دی د لمبو پلار د ښایست پلار. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دشمنان چې دي دشمنان کافران دشمنان هغه هم د ابولهب نوم نه ږدي. نو پیغمبره ستا تاریخ به اوچت وي ستا نوم به اوچت وي ستا نوم و نښان به اوچت وي او د دوی نوم و نښان به نه وي او د دوی دا کارګردګي به نه وي.
نو الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ان یقینا اعطینا مونږ درکړی که تا ته پیغمبره الکوثر کوثر خیر کثیر ډیر خیر کوثر ویل کېږي ډیر خیر ته ډیر بهترۍ ته ډیر عزت ته ډیر لوړ شان ته څه ویل کېږي کوثر او ډیر خیر یو دا دی چې تر قیامته پورې به دا موجود وي څه شی به موجود وي ستا تابعدار به موجود وي ستا ملګري به موجود وي ستا امتیان به موجود وي ستا پیروان به موجود وي تر قیامته پورې دا لوی خیر دی دا خیر کثیر دی او د مفرکانو د صفت والا به ختم شي د هغو نومونه به ختم شي د هغوی په اولادو کې به خلک راجګ شي او بس مثلا د ابولهب زامنو دو پکې ایمان راوړ دی ابولهب دوه لوران وي هغوی ایمان راوړ هغوی به دا قرآن لوسته ګوره د ابولهب نوم ختم شو پیغمبر ستا نوم ختم نشو د هماغه ابولهب زامنو او د هماغه ابولهب لورانو ایمان راوړ هغوی ایمان راوړ مسلمانان شو نو دا ابولهب چې ستا سخت دشمن دی د هغه بچیان به راځي او ستا تابعداري به کوي هغه ستا ملګري کېږي دا ټول خیر کثیر دی دا ډیر خیر دی دا کوثر ویل کېږي خیر کثیر ډیر خیر ته او د ډیر خیر معنی دا ده چې ستا ملګري به زیات وي ستا دوستان به زیات وي په تا به خفه کېدونکي مخلصین زیات وي او ستا تابعدار به زیات وي د دو تابعدار به هېڅوک نه او په ابولهب ګوره بیا داسې ورځ راغلې وه چې خپلو بچیو هم نه خښه هغوی هم پرېښود هغوی هم نه خښه چې د ده مرض مونږ ته انتقال نه شي ننکۍ مرض ورباندې و چې دا مونږ ته انتقال نه شي دا مونږ ته را نه شي نو الله یې دښمن داسې ختم کړ د امیه ابن خلف نوم هېڅوک نه ږدي د ابولهب نوم هېڅوک نه ږدي ګوره ابولهب معنا د ښایسته او د لمبو پلار خو هېڅ چا نوم نه دی ایښی دښمن یې تباه شو نه چا صفت کړی دی ابو جهل ته وګورئ ابی ابن خلف ته وګورئ همداسې نورو ته وګوره او کوثر هغه حوض ته هم وایي چې د قیامت په میدان کې به نبي علیه السلام ته ورکولی شي او دې نه به خلکو ته به اوبه ورکوي نبي علیه الصلات وسلام حدیث کې راځي چې دا کوزې یا ګیلاسونه د دې دومره دي لکه د اسمان ستوري او کوثر کله شفاعت او قرآن ته هم وایي خو معنا دا خو چې ډېر خیر تل کېږي نو ډېر خیر که شفاعت کبرا دی نبي علیه السلام به خلکو ته قیامت کې سفارش کوي د الله په حکم باندې هغه کم دغه د اوبو ډنډ دی صفا اوبه دي خلکو ته به ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه که نور کوم شی دی دا ټول پکې داخل دی نو الله وایي انا یقینا اعطینا مونږ درکړی که تا ته پیغمبر الکوثر خیر کثیر چې په دې کې تابعداران موجود دي حوض به هغه به تا ته درکولی شي او قیامت کې به نبي علیه السلام ته ورکولی شي یو خاص ډنډ دی هغې ته هم ویلی شي قرآن ته ویلی شي تابعدار د پیغمبر ته ویلی شي او سفارش ته ویلی شي کوثر او قرآن ته ویلی دا ټول خیر دی ډېر خیر قرآن کې ډېر خیر الله اچولی سفارش کول کې چې د مسلمانانو دپاره سفارش کوي کې الله ډېر خیر اچولی دی او داسې نورو شیانو کې چې نبي اسلام ته الله کوم ورکړي کې الله خیر الله وایي چې خیر کثیر مه درکړه پیغمبره تا باندې مې رحم وکړه نو ته یو کار وکړه چې بدني عبادت یوازې الله ته خاص کړه فصلي نو لمونځ کوه لربکه دپاره د خپل پالونکي وانحر او بله قرباني کوه حلاله او دا شیان قرباني الله چې کوم انعام د بدر وکړه د هغې شکرانه اوس ادا کول پکار دی شکرانه څه دی په دنیا کې مونږ وکړي او قرباني وکړي نو فصلي کې اشاره د بدني عباداتو ته او په وانحر کې اشاره د مالی عباداتو ته چې مال چې لګیم د الله په نوم یې ولګوه او د الله دپاره یې ورکړه او مونږ چې کویم د الله دپاره یې وکړه ځکه چې د دې شکر ادا کړه تا ته حوض کوثر درکړی دی خیر کثیر مو درکړی دی او دا په لومړي سر کې نبي علیه السلام د خطاب دی بلکې ټول امت ته دا خطاب دی ټول امت ته نه مراد دی نو چې الله در باندې انعامات کوي او الله چې انعام درکوي نو ته خپل انعامات د هغې اظهار وکړه د هغې اظهار دا دی چې بدني عبادت شروع کړه او مالي عبادت یوازې چا ته شروع کړه الله رب العزت ته شروع کړه که دا دوه کارونه تا وکړو موږ درته بخشش درکړو موږ درته تحفه درکړه او ته راولګې تا دوه کارونه وکړو یو دا چې عبادت دی الله پورې خاص کړو فصل دی ربکه بدني عبادت ونحر او بل دی مالی عبادت د الله پورې خاص کړو نو راشه بل کار به م الله وایي زه درته وکړم دښمنان نه ډېر تنګ دي دښمنان پوزې ته راغلی او دښمنان در پسې تمسکې کوي دښمنان در پسې خبرې کوي نو الله رب العزت وایي چې ان شانک هو الابتر یقینا دښمنان به ستا څنګه شي هغه به هلاک شي او دښمنان ستا څوک دي بې خبره دي یا لنډي بې اولاده دي دې کې رقم تصریف چې الله وایي چې ته مالي عبادت او بدني عبادت زما دپاره وکړه ما درته حوض کوثر درکړو او د دې دفاع دپاره څه شی به کوم دښمن به د مات ګوډ شل کړمه دښمن به د هلاک کړمه وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین